په پښین او کوټه کې د لاندې د غوښو کسابې پرانستل سوي دي. ستړی مه سې، ښه یې زما په خیر دی جوړه ښه یاست. دا د لاندې غوښې دا غوښې دلې ودرېد. د لاندې غوښې دي او جماعت مخکې دا غوښې په څه حساب ته ښه ژوند په خیر دی؟ او شکر دی د خدای و دا د غوښو څه ترتیب دی؟ دا کیلو په 3000 روپۍ دی. ښه او دا چې دی دا خو نو د لاندې غوښې په ژمي باندې او دا د دې موسم نو په ژمي کې چې څومره یخ جوړیږي د غونډې د دې سیزن زیاتېږي، د دې شوقیان زیاتېږي. نو موږ ورته تیاري کړي دي د خدای څخه، بس د خیر یخ غواړو چې د خیر یخ راشي، یخ د خیر بارانونه وسي، چې د خیر واورې وسي. کیلو یې په څو ده؟ په 3000 روپۍ دی انشاءالله. دغه اړه وایه چوله ورکوه چې ته پکې ښکارېږي. دغه راځي چې د لمره سجدې شي. هذا مالبيج كنا مالبيج ویزړه راځه دغه سراس تر دا غوښو واوړه بس دالت ودر دالت ودر ستړی مه سې. څنګه یې ښه دا کومه علاقه ده؟ دا یارو بازار دی. دا غوښې ولې وچوئ؟ دا نو بس لاندې غوښې دي، دا په یخ کې دا خلک خوښوي انشاءالله. دا دې ځای خلک ډېر خواهش لري، په یخ کې دا شی کارېږي. دا د خلکو اکثره خلک اوس پخوا به لاندې کېدل، اوس خلکو اوس خلک دا به دلې کوو. بس تقریبا د میاشت 3-4 میاشت بس دا یخ سیزن دی، بس دا یخ سیزن کې به کیلو یې په څو ده؟ په 3000 150 پورې بس داسې اندازه قدر شته. صحیح. نوم یې څه شو دی؟ نوم یې حاجي حمیدالله دی. د دې دوکان نوم په کوم ځای دی؟ دا زما دوکان دی، زما په نامه دی حاجي حمیدالله، په سرانانو کې دی، چمن روډ سرانان. موبایل نمبر وایه؟ 03000 866 044. که د چا غوښ په کار په کار ولې پر دا نمبر باندې زما ایزي پیسا اکاونټ دی، په دا باندې بس ما چې آرډر وکړي انشاءالله موږ ته خپل څه اړه ورسره شوروئ. نو ګرده بالکل داسې وچې دي لکه لرګی. ښه ډېر ښایستې غوښې په شوق باندې وچ کړي دي، محنت مې ډېر زیات کړی دی. ښه بالکل د خلکو خدمت مې کړی دی، محنت مې ډېر زیات کړی دی. ښه دا غوښه در غوښو مخ راوباسه، در دا غوښو مخ راوباسه. الله دې قبول کړي، دا زموږ خوارۍ دی الله بس. صحیح یا اصلي خوارۍ نه ضایع کېږي. امت پریشانه دي، بعد د امت خوشحالۍ لپاره دا خدمت کوي. صحیح السلام علیکم. ستړي مه سئ، ښه یاست، خیرات ته یې جوړ یاست؟ و دا غوښې دي راسه. دغه د غوښو ویډیو جوړوم.